دا کوېسچن چې دی دا یوازې ستاسو نه و. په ټیک ټاک باندې په یوټیوب باندې سټوډنټس چې دي دا تپوس بار بار کو چې سر په فریز او په کلاس کې څه فرق دی. نو ما وی چې یو ډیټیل لیکچر په دې باندې والو چې تاسو په یو سیز باندې زه پوهه کړم. د ټول نه اول دا لیکچر چې دی دا ته ایکسپلین کوم چې فریز او کلاس اول تاسو وپېژنئ، بیا د هغې نه بعد اگزامپلز او په لاس کې تاسو ته یو ټریک ښایم، د هغې نه بعد به تاسو ته ډیریک پته لګي چې آیا دا فریز دی او که دا کلاس دی. دا خو الریډي تاسو ته پته ده چې فریز چې دی ا ګروپ اف ورډز دی، نو کلاس چې دی هغه هم ګروپ اف ورډز کیدی شي که نه. خو ډفرنس د دې د دواړو په منځ کې څه دی؟ موږ ته به څنګه پته لګي چې دا کلاس دی او که نه دا فریز دی؟ اول غوږ کېدی فریز څه دی؟ لکه a group of words that gives meaning but not complete meaning یا not complete sense. a group of words خو به وي خو دې به موږ له پوره معنی نه راکړي، پوره سنس چې دی هغه به نه ورکوي. په دې وجه دې ته موږ څه وایو چې دا فریز دی. فریز به څه لکه ګروپ اف ورډز به وي خو دې به پوره معنی نه ورکړي، نو دغه ګروپ اف ورډز ته به موږ وایو چې دا فریز دی. لکه د مثال په تور باندې دې خوا تاسو وګورئ آن د ټیبل، نو آن یو ورډ شو، د بل ورډ شو او ټیبل دا بل ورډ شو. ګروپ اف ورډز خو دی خو دې پوره معنی موږ له نه راکړي. آن د ټیبل په ټیبل باندې آیا دا پوره معنی ورکوي؟ نه ورکوي. نو په دې وجه دا څه شی دی؟ دا فریز دی. دغه شانتې ان د کلاس روم، نو ان د او کلاس روم درې ورډز دي، ګروپ اف ورډز خو دي خو معنی نه ورکوي پوره، نو په دې وجه باندې دا زموږ سره فریز دی. دغه شانتې د پرنسپل آف اور کالج، نو وګورئ ورته 1 2 3 4 5 ورډز دي، بیا هم پوره مینینګ نه ورکي. ګروپ اف ورډز خو دی خو فل مینینګ نه ورکي، کمپلیټ مینینګ نه ورکي، نو په دې وجه دا هم څه دی؟ دا فریز دی. د دې ځای پورې تاسو پوه شوئ لکه چې فریز به سي ا ګروپ اف ورډز that gives meaning but not complete meaning یا but not complete sense. نو دغه ته به موږ څه وایو چې دا فریز دی. ګروپ اف ورډز به وي خو هغه به پوره معنی نه ورکوي، نو دغه ته به موږ فریز وایو. پوه شوئ که نه؟ اوس راشئ دې له چې کلاس چې دی هغه څه ته وایي. نو کلاس چې دی دا به څه وي؟ دا به هم دغه شانتې ګروپ اف ورډز وي. دا خبره نه ده چې دا به چېرته څه بله بله ده. کلاس به هم ا ګروپ اف ورډز وي. ټیک شو؟ دې خو ورته غوږ کېدی. کلاس څه شی دی؟ ډیفینیشن ته غوږ کېدی ا پارټ اف لانګر سینټنس. ټیک شو؟ یا ا پارټ اف ا لانګر سینټنس یا لارجر سینټنس دیٹ هیز اټس اون ورب. د یو سینټنس یو غټ سینټنس دی زموږ سره، یو لانګر یا یو لارجر سینټنس دی، د هغې یوه حصه چې د هغې څه لکه د هغې ځای له خپل ورب وي، نو دغې ته به مونږ څه وایو؟ دې ته به مونږ کلاس وایو. په سمپل الفاظو کې ورته غوږ کېدی. کلاس به مونږ څه ته وایو؟ یو سینټنس دی او په هغې سینټنس کې یو ګروپ اف ورډز دی، یعنی یو پارټ دی. ټیک شو؟ او د دغې پارټ د دغې حصې ځای له خپل ورب دی، نو دغې ته به مونږ کلاس وایو. په کلاس باندې ما الریډي یو لیکچر چې دی هغه تاسو ته ډیلیور کړی دی، ډېر په ډیټیل باندې مې دا ایکسپلین کړی دی، خو چونکې د دې سره یې کمپیر کوم نو ځکه پې تاسو پوهه کوم. ټیک شو؟ دې ځای ته غوږ کېدی هی کیم ټو کالج اینډ ټوک د کلاسز. دې ځای ته غوږ کېدی، دا زموږ سره یو سینټنس دی. په دې سینټنس کې د دې ځای نه واخله در دې ځای پورې دا یو پارټ دی، او بیا د دې ځای نه واخله دا باقي څه دی؟ دا بل یو پارټ دی. اوس دې یو پارټ ته وګورئ 1 2 3 4 چې دی که نه دا ګروپ اف ورډز دی. تاسو ورته وګورئ. ټیک شو؟ دا څه شی دی؟ لکه دا ګروپ اف ورډز دی، او دلته کې دا یو پارټ چې دی نو دا هم ګروپ اف ورډ دی که نه؟ 1 2 3 4 څلور دلته کې دي. اوس دیو ته مونږ څه وایو؟ دا یو پارټ دی او په دې یو پارټ کې ځل خپل ورب دی، نو دته به مونږ وایو چې دا یو کلاس شو. ټیک شو؟ د دې ځای نه واخله در دې ځای پورې دا شو، دا یو کلاس شو. او دغه شانتې د دې ځای نه در دې ځای پورې دا بل څه شو؟ دا بل کلاس شو.
اوس تاسو په ذهن کې به یو کوېسچن راځي چې سر په دې کې خو 2 کلاسې شو موږ ته دا پته ولګېده په دې سنټنس کې یو کلاس دا شو او یو کلاس دا شو تا خو دا ووې خو سر دلته کې 4 ورډز دي او دې ته ته کلاس وایي دا ګروپ اف ورډ چې دي دې ته ته کلاس وایي او دلته کې دا روغ 15 ورډز دي دې خو وګورئ او دې ته ته فریز وایي نو بیا په دې کې ډیفرنس شو څه ډیفرنس دی په دې کې یو هم ګروپ اف ورډز دی او بل هم ګروپ اف ورډ دی دا هم یو سنټنس یو پارټ کېدی شي او دا هم د سنټنس یو پارټ کېدی شي نو په دې کې دا مین ډیفرنس د کوم ځای نه راوچتېږي ډیفرنس ما ته څنګه پته لګي چې آیا دا کلاس دی او دا فریز دی نو ګورئ د دې لپاره زه تاسو ته آسان ټریک چې دی هغه درته ښایم په کلاس او په فریز کې به مین ډیفرنس چې هغه به دا وي چې په کلاس کې به یو مین ورب به وي څه به لکه په کلاس کې به لازمي یو مین ورب وي او فریز چې دی نو په هغې کې مین ورب نه وي پوه شوه په دې خبره باندې کلاس چې دی د هغه به لازمي خپل مین ورب وي چې ورب پکې نه نو هغه بیا کلاس نشي کېدی او فریز په هغې کې ورب نه وي د هغه سره خپل مین ورب نه وي په دې وجه ورته موږ فریز وایو ټیک شو دې خوا وګورئ دې سنټنس ته په دې ځای کې تاسو وګورئ که نه هی کیم ټو کالج نو دې ځای ته وګورئ دا یو کلاس دی د دې ځای د دې ځای پورې نو په دې کې ځل خپل یو ورب دی نو دا زموږ سره کلاس شو دې بل ته وګورئ ټوک د دې پارټ ځل خپل یو ورب دی نو دا زموږ سره بل کلاس شو مطلب په دې سنټنس کې 2 پارټس دي یو پارټ دا دی یو پارټ دا دی نو د دې پارټ ځل جدا ورب دی او د دې پارټ ځل جدا ورب دی نو دا یو پارټ یو کلاس شو او دا بل پارټ بل کلاس شو خو اوس تاسو دې ځای ته وګورئ آیا په دې کې تاسو ته ورب ښکاري ورب پکې شته لګه نشته پکې ورب ګورئ دی چې دا څه شی دی دا دی آرټیکل پرنسپل څه دی هغه دی ناون آف څه شی دی دا دی پریپوزیشن او اور زموږ سره څه شی دی پروناون دی خدای خو په نیکه باندې واړوه اور چې دی هغه څه دی پوسیسیو ایجکټیو دی او کالج چې دی هغه څه دی هغه دی ناون نو په دې کې ورب د سره ډوشته دی نه نو چې ورب پکې نشته نو په دې وجه دې ته موږ څه وایو فریز ورته وایو دې بل ته وګورئ آن د ټیبل آن پریپوزیشن دی آرټیکل ټیبل ناون ورب پکې شته نشته پکې نو په دې وجه باندې څه شي شو فریز دې بل ته وګورئ ان د کلاس روم ان پریپوزیشن د آرټیکل او کلاس روم ناون نو په فریز کې به ورب نه وي او په کلاس کې به لازمي مین ورب وي دغه مین ډیفرنس دی په دې کې دې سنټنس ته وګورئ چې بالکل ستاسو دا مایند چې دی هغه 100% کلیر شي دې خوا وګورئ د پرنسپل آف اور کالج دې خوا وګورئ د دې ځای نه واخله او د دې ځای پورې دا د سنټنس یو پارټ شو ټیک ده سر بی کے عرفان خان د دې ځای نه واخله در دې ځای پورې دا بل یو پارټ شو came to college دا بل یو پارټ شو attended the meeting دا بل یو پارټ شو دی خو وګورئ دې سنټنس ته په سنټنس کې لکه ټوټل څو پارټس دي په سنټنس کې 4 پارټس دي یو پارټ دا دی دویم پارټ دا دی دریم پارټ هغه دا دی او څلورم پارټ هغه دا دی څلور حصې دي په سنټنس کې اوس دې وی حصې ته تاسو وګورئ د پرنسپل آف اور کالج په دې کې تاسو ته ورب په نظر باندې راځي ورب پکې لکه شته چاته ښکاري ورب نشته پکې ورب کنه نو دا زموږ سره څه شی شو دا شو فریز دی خو وګورئ سر بی کے عرفان خان دا زموږ سره بل فریز شو اوس دې ته وګورئ came to college په دې پارټ کې تاسو ته ورب په نظر باندې راځي came نو دا یو حصہ په دې کې ځل ورب دی نو په دې وجه باندې دا څه شو دا شو کلاس او دې بل یو ته وګورئ attended the meeting نو attended دا هم مین ورب دی نو دا زموږ سره بل څه شو کلاس شو په دې باندې لکه اوس تاسو پوه شوئ چې په کلاس او په فریز کې مین ډیفرنس چې دی هغه څه دی په کلاس کې به خپل ورب وي ګروپ اف ورډز به وي خو د هغې کې به خپل ورب به وي
او فریز چې دی هغه به ګروپ اف ورډز وي خو په هغې کې به خپل ورب نه وي یعنی مین ورب به پکې نه وي دغه د دې د دواړو مین ډفرنس دی فریز درته لږ نور اسانومه چې کله زموږ سره یو ورډ راغی لکه فار ایگزامپل بوی نو بوی چې دی دا یو ورډ دی خو که چیرې ما دلته کې ولیکو آ بوی نو دا آ بوی چې دی دا بیا څه شو فریز شو زه وایم درې ورډز نه جوړ کړم څه وایم آ ټال بوی نو 1 2 3 چې کله د یو نه سیوا ورډز شو او ورب پکې نه و نو دغه ګروپ اف ورډز ته به مونږ وایو فریز آی هوپ چې اوس به تاسو په هر څه باندې 100% چې دی هغه پوه شوي